مونږ خو خیال دا و چې هغه دنیا نه لاړو بس فتنه ختمه شوله قصه ختمه شوله. زمونږ د مولایانو یو ډم دی هغه چې زما کله بیان وشي نو که ډېر څوک ترې نه وي خبر نو بیا هغه ډم دی هغه یې نورې دنیا ته رسوي. ملګرو زموږ د ملک علما چې دي دا د ډېر وخت نه د یو بل سره د جنگ په حالات کې دي. که تاسو ګورئ که نه لکه مختلف قسمه فرقې پکې جوړې کړي دي هغه وایي چې زموږ دا صحیح ده بله وایي چې دا صحیح ده. لکه خلک هغه هم په دې کې اریانې شایه مونږ په چا پسې لاړ شو. همدارنګې که ستاسو خیال وي بلوس چې د مفتي منیر شاکر صاحب کم شهادت مخې ته راغلی دی د هغې نه پس مختلف علماو چې کم دی په هغې باندې د خفګان اظهار کړی دی او ټول پرې ډېر زیات خفه وو. خو پرون چې کم دی مفتي ندیم چې کم دی په هغې باندې یو ویډیو وکړه او د هغې نه پس چې کم دی ټول خلک زه به دا ویم چې مفتي ندیم ته داسې غوسه شان شو او ویل چې آیا ستا دا کمې خبرې اترې چې دي هغه ټیک نه دي. خبرې څنګه کړې وې دا ویلي د مفتي ندیم چې کم دی هغه د منیر شاکر زوی ته چې ته هم د پلار په نقشو قدم مزه او ته په ځای کښېنه که نه وایي ستا به هم دا حل وي. د هغې نه پس خلکو چې کوم دی ډېر زیات د تنقید په ضد کې اخیستی او ټول خلک پرې تنقید کوي چې آیا داسې مفتي ندیم له نه ویل پکار او نه هغه له دا خبرې اترې کول پکار دي ځکه خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات غوسه دی او هغه د غوسې په وخت کې چې کوم دی دا خبرې کړي دي. نو دغه کم معلومات چې کومه ویډیو چې ما غوښته تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.